د پیغمبر په تعلیماتو کې مجاهد هم خپله ونډه پیدا کړه چې کم څوک خپله زندگی او خپل راحت او خپل آرام قربانوي او د الله د دین د بلندۍ په خاطر باندې خپله سینه د بل غشو ته سپر کوي او د الله د دین د حفاظت لپاره خپله شپه او خپل آرام قربانوي، هغې په سنګر کې د دین د دفاع لپاره شپې تېروي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې څومره مشکلات ورباندې راځي، چې څومره تکلیفونه ورباندې راځي، چې کم قسم تکلیف درته رسیږي، الله تعالی هغه ټول د حسناتو په شکل سهار او ماښام د په عملنامه کې لیکي. ځکه مجاهد پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لموقف ساعة فی سبیل الله، چې دی د کفر مقابل ته روزي د اسلام د دفاع دپاره یو ساعت کوي ودرېږي، خیر من قیام 70 عاما، که یو سړی په کور کې 80 کاله مسلسل پر عبادت باندې ودرېږي، د هغه سړي یو ګړی د دې د 80 کالو خیر دی. یو بل روایت کې راځي خیر من قیام عمري، که چیرې هغه یو ساعت کوي دا دین د دفاع دپاره روزي، یو سړی ټوله زندگی در مرګه پورې په عبادت کې تېره کړي، د هغه یو ساعت کوي هم در دې خیر دی. یو بل روایت کې راځي خیر من قیام لیلة القدر عند حجر الاسود، یو سړی د لیلة القدر شپه ده او حجر اسود ته مخامخ ولاړ دی، یار د لیلة القدر د شپې عبادت یو پسو دی، بیا د بیت الله او مخ ته چې حجر اسود ته ولاړ دی د هغې یو عبادت پسو دی. لیکن یو سړی د دین د دفاع په خاطر یو ساعت کوي ودرېدی، د دې یو ساعت کوي یو ګړی دا هغه عبادت څه چې کوم چا په لیلة القدر کې د حجر اسود یو مخ ته وکړي، دا یو ګړی د هغې سم ډېر خیر دی. ما درته ویل د مجاهد حصه نه معلومېدله. یو صحابي دی چې کله د مجاهد حصه اوري نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي یا رسول الله کیف لی ان انفقت مالی حتی ابلغ درجة المجاهد فی سبیل الله. ای د الله رسوله دا به څنګه وي چې زه پیسې خیرات کوم، زه مالداره یم، ما ته الله تعالی مال او دولت راکړی دی، که زه دا مال او دولت خیرات کوم او زه د مجاهد درجه پیدا کوم دا به ما ته څنګه اسانه سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل ما مالک څومره پیسې لري؟ هغه ورته ویل 6000 درهم، 6000 دراهم لرم. دا 6000 دراهم پر دې ځای باندې صدقه کوم، خیراتوم، کوشش مې دا دی چې د مجاهد حصه پیدا کړم، د مجاهد ثواب. پیغمبر علیه السلام ته ما کان عدل نومة غازی فی سبیل الله، مجاهد په سنگر کې نه دی، مجاهد په پیره کې نه دی، صرف په جهادي سفر کې دی بیده دی چې الله تعالی پر دې خوب باندې څومره ثواب ورکوي، الله تعالی تا ته په 6000 دراهم کې هغومره ثواب ورکوي. ما درته ویل د مجاهد حصه نه و معلوم. حضرت عبدالرحمن ابن عوف 10 غلامان آزاد کو، مدینه منوره کې مالدار صحابي دی، او ما مخکې درته ویل چې پر یو غلام باندې د جنت وعده ده، هغې 10 غلامان پر یو ځای باندې آزاد کړو. یو غریب صحابي دی، هغه ډېر ورته حیران دی چې الله تعالی به دې ته کومه درجه ورکړي. حضرت عبدالرحمن ابن عوف د هغه غریب صحابي د حیرانتیا محسوسه کړه چې دا سړی زما د عمل ته ډېر حیران دی. بهر ورته سړی او الا اخبرک علی عمل بافضل مما صنعت، ورته یو داسې کار در وښیم چې زما در دې عمل هم ډېر ثواب لري، چې په هغې کې الله د بنده ته څومره ثواب ورکړي ما ته یې په 10 غلامانو کې نه راکړي. هغه ورته یې راویښی دی، ورته بینما رجل یسیر علی دعوتي، یو سړی دی پر دعوه باندې په جهادي سفر کې روان سو، چې کله په جهادي سفر کې روان سو پر لارې باندې ستړی سو. عام طور په ستړیا کې پر سړي باندې خوب راځي، د هغې په لاس کې د وخت اسلحه ده، لکړه ده، توره ده، توفق دی، هر شی چې دی. کله تاسو لیدلی چې سړي باندې خوب غالبه سي په ناستې باندې چې هغه شی د لاسه سیلسې دی سره وغورځي، ورته پر دغه غورځېدلو پر دغه بیره چې دې سړي ته څومره ثواب الله تعالی ورکوي، عبدالرحمن ابن عوف ته الله تعالی د 10 غلامانو په ازادي کې هم نه ورکوي. ما درته ویل چې د مجاهد حصه هم چاته نه معلومه چې مجاهد په معاشره کې څه مقام لري. پر مجاهد باندې چې کله د شهادت وخت راورسېږي په میدان جنگ کې، نو د هغې د عزت لپاره الله تعالی خپل ضابطه بدلوي. د الله تعالی ضابطه او قانون دا دی چې د عامو انسانانو که نبي دی که غیر ولی دی که غوث دی که قطب دی که ابدال دی، الله تعالی د هغې روح په حضرت جبرائیل په عزرائیل علیه السلام قبض کوي.
لیکن علامه قرطبي یو حدیث را نقل کړی دی چې د مجاهد د روح د قبض کېدو دپاره او پر وخت د شهادت د هغې د روح پورته کولو دپاره الله تعالی میدان جنګ ته په خپله راځي. وایي ده زما د دین د بلندۍ دپاره خپل نفس قربان کوي، زه د ده د عزت دپاره خپله ضابطه قربانوم، د ده روح زه په خپله قبض کوم. الله د مجاهد د عزت دپاره خپله د شریعت ضابطه هم ورته قربان کړي چې هر څومره نبي که ولی که د هر څومره لوړې درجې انسان چې کله هغې وفات سي، د وفات څخه وروسته غسل ورکول کېږي، د وفات څخه وروسته کفن ورکول کېږي چې په صفا شکل او په صفا لباس کې د الله حضور ته پیش. لیکن مجاهد ته دا ضابطه قربان ده، الله تعالی ورته غسل مور کوي، لباس یې مور بدلوي چې د قیامت په میدان کې د غسي په خپلو وینو او په خپلو خارو کې ککړ زما حضور ته ودرېږي. ورته تاسو به په غسل باندې څه صفا کوئ، ځکه چې د هغې د بدن وینې د جنت د حورو خالونه دي چې د جنت حورې د خپل ښایست خال د شهید په وینو باندې لګوي. نو ما درته ویل په معاشره کې د مجاهد حسام نه معلومه، د مجاهد حسام معلومه سوله.